السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خره لاس میډیسن ان پښتو وت فیاض یوټیوب چینل ته لتاسو دوستانو څخه یو هیله لرو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ دغه یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نور خولي ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو او تاسو ترې فایده پورته کړئ. دغه چینل کې ان شاء الله زموږ پوره هڅه او کوشش ته کم هغه ایټم یا کم هغه میډیسن او دوايانې چې په روزمره ژوند کې استعماليږي او دې ته اکثر ضرورت خلک لري نو موږ غواړو چې په همدغه باندې تاسو ته ویډیو جوړ کړو او تاسو ته په ساده پښتو ژبه کې د په حق له معلومات درکړو او تاسو ترې فایده پورته کړئ. نو دغه یوټیوب چینل د همدې لپاره ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ. د تیر په څیر موږ نن یو بل بهترین ایټم راوړی دی د کوم نوم چې دی وایبل ټیبلیټس. نو دا یو ملټي ویټامینز او منرل سپلیمنٹ دی چې د بدن ورځنی غذایی ضرورتونو پوره کولو کې مرسته کوي. نو وایبل ټیبلیټس چې دی په دې کې مختلف ویټامینونه منرل شامل دي او دغه دوی اکثر هغه کسانو لپاره ډیره فایدمنه ده کوم کسان چې کمزوري احساس کوي ستړیا احساس کوي او په بدن کې د ویټامینونو کموالی وي ځکه دغه یو بهترین کمباین ایټم دی چې پکې مختلف ویټامینونه او منرل شامل دي لکه ویټامین A شو ویټامین B کمپلیکس شو ویټامین C شو ویټامین D شو ویټامین E شو زنک شو آیرن شو کیلشیم شو او داسې مختلف د دیش ملټي ویټامینز او منرالز څخه جوړ کمباین ایټم دی. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره هغه کسان چې کوم د کمزورتیا احساس کوي د ستړیا احساس کوي او کار ته زړه نه کیږي نو دې لپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی. په همدې ډول چې دی وایبل ټیبلیټ دا د قوت مدافعت یعنی امیونټي ښه کوي د هډوکو او غاښونو لپاره هم ګټوره ده او د ویښتانو پوستکي او نوکانو لپاره هم دا یو بهترین ایټم دی. کوم کسان هغه د ویښتانو کمزورتیا ولري ویښتې ماتیږي ویښتې غورځیږي همداسې نوکانې کمزوري وي نوکانې رژیږي نو دې لپاره هم دغه وایبل ټیبلیټ یو ډیر بهترین ایټم دی. همداسې د ښځو او سړو لپاره دواړو لپاره مناسبه دوی ده د ډیر عمر کسان هم استعمالولی شي. البته هغه ښځې چې کوم د ماشوم بیماران وي هغه دې نه استعمالي ځکه هغې ته ډاکټرانو الریډي د طاقت نورې دوايانې لیکلي او هغه د هماغه استعمال کوي نو د هغو ضرورت نشته او ماشومان دې نه استعمالي نور د هر عمر کسان دا استعمالولی شي که هغه ښځې وي که هغه سړي وي. دا چې دی یو ملټي نیشنل کمپني پارمیو جوړ کړی دی وایبل ټیبلیټ او که پرایس ته راشو هم پرایس هم د دې ډیر مناسب دی. دا په 1000 روپۍ یو ډبی دی یعنی 10 ګولۍ په 1000 روپۍ باندې په هر میډیکل سٹور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره تاسو په خپل روزمره ژوند کې چې کومې ستونزې او مشکلات لرئ کمزورتیا لرئ د بدن هغه ورسره ښه کیږي. نو لنډه دا چې وایبل ټیبلیټ چې دی دا داسې خاص سایډ افیکټ نه لري خو بیا هم داسې ووایو چې په 100 کې 1% 2% کسانو کې کیدای شي دا د معدې خرابوالی یا د زړه بدوالی یا قبض ورسره راشي نو که کوم کسانو باندې دغسې اثرات راوسته نو هغه کولی شي چې بیا د دې دوی استعمال بند کا. نور داسې خاص دا جانبي عوارض نه لري ځکه چې دا د ملټي ویټامینز او منرال څخه جوړ یو کمباین ایټم دی او د بدن طاقت لپاره ډیره فایده رسوي. نو کوم کسان چې هغه کمزوري وي ستړیا احساس کوي ویښتې غورځېږي کار ته زړه نه کیږي او بدن په مختلفو برخو لکه په ملا شو په نورو ځایونو یې دردونه یې مشکلات یا هغه د ویټامینونو او منرل او د کیلشیم کمی په وجه نو هغه کولی شي چې دا استعمال وکړه نو د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې وایبل ټیبلیټ په ورځ کې یوه ګولۍ په مړه استعمال شي که هر ټیم یې سهار تاسو استعمالولی شئ. سهار لخوا نه عموم کې دا ښه ده ځکه چې سړی کار ته وځي نو کارونه کالی دروند کار وي نو د دې د طاقت لپاره یو ډیر بهترین ګولۍ ده چې ورځ استعمال شي نو هغه د ستړیا احساس به هم کم وي بدن به طاقت هم حاصل کړي او کار ته به زړم کیږي او کار به هم په پوره توجه سره کا. نو په ورځ کې یوه ګولۍ په ماړه باندې د استعمال ښه طریقه ده. نو د دې پرایس هم مناسب شو بل یو ملټي نیشنل کمپني پارمیو جوړ کړی په افغانستان پاکستان په دې ځایونو کې د دې پیدا کېدل هم آسان دي په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي او عموم کې دا سړی او ښځې دواړه استعمالولی شي صرف هغه ښځې دې نه استعمالوي کوم چې د ماشوم بیماران وي. نو دې ته ورته نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض لایک او شیر او سبسکرایب کړئ. انشاءالله زموږ به پوره هڅه وي چې دې غوندې نورې بهترینې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو او ستاسو ترې په خپل روزمره ژوند کې فایده واخلئ. نو تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. په الله تعالی هم سپارم د خپل ځان او خپل روغتیا پوره خیال وساتئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې درته غواړم.